په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو 15 اعمال راغلي دي چې هغه 15 عملونه د ټولې شپې د قیام الليل د تهجد دومره اجر لري. یعنی دا 15 اعمال چې څوک کوي لکه دا سړی چې الله ته د شپې په تهجد باندې په قیام الليل باندې ولاړي، او دا عملونه دا 15 عملونه په کولو کې ډېر زیات اسان دي، خو اجر یې دومره لوی دی. اولنې په هغه اعمالو کې د سحر او د ماخوستن مونځ په جمع سره کول. څوک چې د سحر مونځ او د ماخوستن مونځ په جمع سره کوي دا داسې دی لکه ټوله شپه چې الله ته په مانځه باندې ولاړي. حدیث کې راځي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي من صلى العشاء والفجر في جماعة، څوک چې د ماخوستن او د سحر مونځ په جمع سره وکړي کان کقیام لیلة، دا داسې دی لکه یو سړی چې د شپې په تهجد باندې الله ته ولاړي. رواه ابو داود. دویم عمل چې هغه د شپې د قیام اللیل اجر لري او د تهجد اجر لري، هغه په ماخوستن کې د شپې 100 آیتونو تلاوت کول. دا په حدیث کې راځي عن تمیم داری رضی الله تعالی عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم قال. تمیم داری رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قرأ ب100 آیة فی لیلة، څوک چې 100 آیاته د شپې ولولي نو کتب له قنوت لیلة، د دې سړي دپاره الله رب العالمین د شپې د قیام هغه اجر ولیکي. رواه الترمذي، دا حدیث امام ترمذي راوړی دی. دریم عمل د سورة بقرې اخرني 2 آیاتونه تلاوت کول. د سورة بقرې هغه اخرني 2 آیاتونه تلاوت کول دام د قیام اللیل د شپې د تهجد اجر لري. حدیث کې راځي عن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة، څوک چې د سورة بقرې اخرني 2 آیاتونه ولولي نو کفتاه، دا به له کافي شي. کفتاه کې ډېرې معنی مفسرینو کړي دي، خو امام نووي وي کفتاه معنی دا ده چې دا 2 آیاتونه به د ده لپاره کافي شي د قیام اللیل نه، یعنی د تهجد نه به الله پاک دا 2 آیاتونه کافي کړي. او نورو مفسرینو او نور محدثینو معنی داسې کړي کفتاه معنی دا ده چې الله رب العالمین به دا 2 آیاتونه کافي کړي دلته د شیطان نه او دارنګې د هر قسمه شرونو نه. څلورم عمل ښایسته اخلاق، چا کې چې ښایسته اخلاقي ښکلي اخلاق مالکي دام داسې دی لکه دا سړی چې ټوله شپه په تهجد باندې الله ته ولاړ دی. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، نبی صلی الله علیه وسلم نوې ما اورېدلي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان المؤمن مؤمن بنده چې لا یدرک بحسن خلقه راګیری په ښایسته اخلاقو باندې درجات قائم الليل صائم النهار، هغه درجې د هغه سړي چې هغه د شپې قیام اللیل کوي، الله ته ودرېږي او د ورځې روژه نیسي. یعنی ښایسته اخلاق چې چا کوي دا سړی داسې دومره اجر حاصلوي لکه دا چې ټوله شپه په مانځه باندې ولاړي او ټول عمر روژه نیسي د ورځې. 5م عمل چې په هغې سره الله رب العالمین د قیام اللیل د شپې د تهجد اجر ورکوي، کله چې انسان وده کېږي او نیت وکړي، نیت د دې وکړي چې یاره زه به د شپې راپاڅېږم او تهجد به کوم، بیا کله سړی ودم پاتې شي نو الله رب العالمین دته اجر ورکوي د قیام اللیل. حدیث کې راځي عن ابي الدرداء رضی الله تعالی عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. ابي الدرداء رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من اتى فراشه، څوک چې خپل بسترې ته راشي وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، او دا سړی دا نیت وکړي چې دا به د شپې راپاڅېږي او د شپې به مونځ کوي، نو فغلبته عیناه، او بیا به ایسته د شپې خوب غلبه وکړي او وده پاتې شي حتی اصبح، تر دې چې سبا کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کتب له ما نواه، د دې سړي دپاره هغه اجر ولیکلی شي کوم چې د نیت کړی دی، یعنی د قیام اللیل د تهجدو نیت کړی و خو دا رافا نسېدو، خوب پې غالبه شو، سترګې پټې پاتې شولې، الله رب العالمین د ده دپاره هغوم نه اجر ورکړي څه چې د نیت کړی وي، یعنې د قیام اللیل اجر درته الله رب العالمین ورکړي.